د قوشتېپې کانال په اړه تازه راپور خپور شوی. قزاقستان د اوبو مدیریت لپاره له اسلامي امارت سره غږیږي. نوموړي کانال سیمه‌ایز او ګاونډي هیوادونه ورخطا کړي. بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه کتلی شئ. درنو لیدونکو ستړي مه شئ. د قزاقستان د اوبیزو سرچینو او اوبو رسونې وزارت د آرال سمندر او جهیل د ساتنې لپاره له اسلامي امارت سره د همغږۍ او اړیکو پلان اعلان کړی دی. د نوموړي هیواد د اوبیزو سرچینو او اوبو رسونې وزارت د دغه هیواد د اپریل پر 15مه په یو خبري غونډه کې د وزارت ستراتیژي په ډاګه کړه چې د اوبو د مدیریت په برخه کې د سرحدي همکارۍ اړتیا پر ډیرېدو ده. آرال سیند چې یو وخت د نړۍ تر ټولو لوی جهیل ګڼل کېده په تیرو څو لسیزو کې د اوبو د انحراف له امله کوچنی شوی چې نه یوازې قزاقستان بلکې نور ګاونډي هیوادونه یې هم اغیزمن کړي دي. د قوشتېپې کانال قزاقستان ته اندېښنې راټوکولې دي ځکه د دوی پر باور دا به د سیمې محدودې اوبي سرچینې لا نورې لږې کړي. د نوموړي هیواد د ولسي رسنۍ د راپور له مخې قزاقستان چې د اوبو لپاره پر سیر دریا سیند تکیه کوي اوس له یو حساس حالت سره مخ دی. نوموړی سیند له یاد هیواد څخه پیلیږي او د تاجکستان او ازبکستان له لارې دغه هیواد ته ځي. نوموړی سیند له قرغیزستان څخه پیلیږي او د تاجکستان او ازبکستان له لارې دغه هیواد ته ځي. د منځنۍ اسیا دغو 5 هیوادونو د سرحدي اوبو د تنظیم یو ځانګړی کمیسیون جوړ کړی چې د دغه سیند اوبه وڅاري. خو د قزاقستان وزیر نورژان نورژیګیټو ډاډ ورکړی چې د نوموړي هیواد د اوبو اړتیاوې پوره کیږي. د سمرقند د اوبو په وروستۍ ناسته کې په دې اړه خبرې وشوې چې د ازبکستان، قزاقستان او نورو هیوادونو متخصصان له افغانستان سره د آرال سیند د ژغورنې نړیوالې ادارې له لارې کار واخلي چې د اوبو اړوند ننګونو باندې همغږي رامنځته کړي. ښاغلي نورژیګیټو ویلي زموږ موخه دا ده چې د آرال سیند د ژغورنې نړیوالې ادارې تر ډانچې لاندې له افغانستان سره اړیکې ټینګې کړو. د ازبکستان د اړوندو وزارتونو استازو د اسلامي امارت له استازو سره په تاشکند کې لیدنه وکړه او په یوه ځانګړې غونډه کې ګډون درلود. د ترلاسه شوو معلوماتو له مخې اوس به د ازبکستان متخصصان په افغانستان کې د اوبو په روانو چارو کې مشورتي مرسته کوي. قزاقي شنونکي پر دې باور دي چې د قوشتېپې کانال ښایي د قزاقستان زامبل ولایت او سویلي سیمې چې له وچکالۍ سره مخ دي لا اغیزمنې کړي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.